مونږ به ګورو ټیک ټاک ته به راشو په هاش ویډیوګانې به ګورو د په هاشو ښځو ویډیوګانې به پکې راځي. یاره چې تاسو ټیک ټاک کولی که ټولو په هاش ویډیوګانې، که یوټیوب کولی که ټولو په هاش ویډیوګانې، که فیسبوک کولی که ټولو په هاش ویډیوګانې. نو راځئ چې مونږ قرآن ولې نه کولو، په قرآن باندې سینه ولې نه یخو چې نیمه سپاره تلاوت خو پکې کوو. بله خبره دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چا چې قرآن سره مینه وکړه، چا چې ورسره محبت وکړه، کله چې یو ګناهګار سړی وي هغه په دنیا کې د قرآن پاک سره مینه کړې دا جهنم ته رواني، نو دا قرآن پاک چې کوم دی دا به الله ته وایي په ښکلي شکل کې به راشي. نبي علیه السلام فرمایي قرآن مجید په ډېر ښکلي شکل کې راشي. قرآن پاک به الله ته وایي یا الله د امتي ما سره ډېر مینه کړې وه، ما سره ډېر محبت کړی وه، یا الله دا ته جهنم ته څله لیږې، د خو ما سره محبت کړی ده، ما سره مینه کړې وه. نو فرشتې به الله د قرآن پاک به الله ته وایي چې د ما سره محبت کړی وه، نو دا کم مسلمان چې ورسره محبت کړی دا به د جهنم نه بچ کې جنت ته به لاړ شي. نو د قرآن کریم ډېر زیاتې فایدې دي او ډېر زیاتې فایدې دي. کله چې یو انسان وایي زه خفه یم جي ډېر زیات خفه یم، سکون نشته، آرام نشته، یو ډاکټر ته ځي بل ډاکټر ته چېرې ما ته سکون نه میلاویږي، ما ته خفګان دی، ما طبیعت نه دی سیټ، مطلب څه داسې وکړم چې مطلب ما زړه ته سکون میلو شي، زه سیټ شم ورسره، مطلب زما خفګان ختم شي. هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وظیفه خور نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي تاسو د الله کلام راواله نو هغه کې تلاوت وکړئ، تاسو زړه ته په سکون میلو شي، تاسو به آرام میلو شي. تاسو کوشش وکړئ د هغه کتاب د موږ له ال ارمان راشي چې کله رانه دا واپس اسمانونو ته وخیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي داسې وخت به راشي هم چې قرآن کریم به الله تعالی واپس اسمانونو ته وخیږي، د خلکو نه به خفه شي. نبی علیه السلام فرمایي دا قرآن نه به دا کم الفاظ کم حروف دي دا به رواني اسمان ته، اسمان په طرف باندې، او خلک به راشي کورونو ته به راشي قرآن به کولوږي، قرآن به سپینې پاڼې پروت څه به لیکل پکې نه وي. ډېر د افسوس مقام دی. بیا به خلک مسجد ته راشي، مسجد کې به قرآنونه کولوږي، مسجد کې به هم قرآنونو کې څه نه وي لیکل شوي، چې کم الفاظ وي کم د قرآن الفاظ وي ټول به برختلي وي. بیا به خلک راشي د جماعت امام ته به راشي، عالم ته به راشي، مولانا صاحب ماته د قرآن نه صحیح تلاوت وکړه، قرآن خو خالی شوی د سپینې پاڼې پرتې دي جي. عالم به ورته وایي چې دا خو زمان خپل ټول قرآن هېر شوی، خپل کوشش وي زه کوم خو ما سینې کې چې څه قرآن پروت او څه ماته یاد هغه ټول زما د سینې نه وتي دي، ماته سم نه دي یاد. بیا به خلک قاریانو پسې د قرآن حافظانو پسې منډه وي چې کله چې د قرآن حافظانو پسې لاړ شي نو یو حافظ د به ورشي چې حافظ صاحب ته مونږ ته د قرآن د صحیح سینه تلاوت وکړه. قرآنونو خو جوماتونو کې خالي سپینې پاڼې پرتې دي، څه پکې نشته، څه پکې شته نه، ما تلاوت وکړه. حافظ صاحب به ورته وایي چې یاره جي ما نه مې هېر شوی، زما د سینې نه عظیم کلام عظیم الفاظ وتي، ما په سینه کې نشته. کله چې قرآن الله ته لاړ شي الله جل جلاله ته وایي چې یا الله زه ستاسو بنده ستا بندګانو نه ډېر زیات خفه راغلی، زما قدر نه کولو، زما عزت نه کولو. قرآن به الله ته ګیله وکړي، قرآن به الله ته ګیله کړي چې یا الله ستا بندګانو زما قدر نه کولو، زما عزت نه کولو، یا الله زه خفه راغلیم ستا بندګانو نه، زه د رسول الله مبارک د امتیانو نه خفه راغلیم. قدرمنو دې وجې نه ته کوشش وکړه چې مونږ نه قرآن خفه لاړ نه شي، چې په ورځ کې خو یو نیمه سپاره تلاوت کوو. دا ډېر عظیم کتاب دی چې دا ډېر عظیم کتاب دی. کوشش وکړئ په ورځ کې ګنټه مطلب نیمه ګنټه په وخت قرآن ته مقرروئ، په وخت ګنټه نیمه قرآن ته مقرروئ، د قرآن پاک تلاوت کوئ. بیا به هغه وخت مونږ باندې راشي، مونږ بیا د قرآن پاک ډېر ارمان وکړو. کله چې قبر ته لاړ شي، کله چې محشر میدان ته لاړ شي، قیامت ورځ ولګي نو هلته کې به هم مونږ نه الله تپوس کوي چې ما خو تا ته پیغمبر محمد رسول الله درلېږلی و، ما تاسو له ښکلی دین درکړی و جي، ما قرآن درکړی و، تاسو ولې د دې خوږ دین قدر ونه کړه، تاسو ولې د دې خوږ دین عزت ونه کړه، تاسو ولې د خوږ دین په طرف لا نړئ، تاسو ولې قرآن سره مینه ونه کړه. مونږ خو بس صرف ټیک ټاک ته فیسبوک ته یوټیوب ته بس په دې باندې مونږ بس چې کوم د مصروف یو، هر سړی په فیسبوک او په ټیک ټاک مصروف دی. راشه قرآن راواله، د الله کتاب راواله، قرآن د مونږ شا کړی د ټیک ټاک چې کوم د مونږ موبایل ګوره چې تاسو چې وګورئ هر سړی موبایل ته دوه کورونه اچولي، ګلاس پې لګولې، کور شات ورته اچولی، بیک سایډ د کور اچولی چې زما دا موبایل محفوظ وي، مطلب درد رانه وخوري خراب نه شي. قرآن به شاته پروت دی په کور کې به یو سایډ ته پروت په دوړو ډک به پروت دی، څوک ولا لاس نه کوي چې راوایي لږ تلاوت پکې وکړي. صرف په روژه کې تلاوت نه دی، هر سړی په روژه کې تلاوت کوي. چې رمضان مبارک راشي هر سړی وایي چېرې مونږ زور ولګي په روژه کې یو ختم وکړي دوه ختم وکړي. یاره جي صرف روژه نه د عام ورځو کې تاسو کوشش کوئ. نبي علیه السلام وایي یو عبادت
کم عبادت کوئ خو روزانه کوئ. کم عبادت کوئ خو روزانه کوئ، مطلب لږ تلاوت کوئ خو روزانه کوئ. مطلب 2 آیاته وایي، 3 آیاته وایي، رکوع وایي، 2 رکوع وایي، مطلب سپاره وایي، نیمه سپاره وایي، خو روزانه کوئ، ډیلی کوئ. نو ان شاء الله مونږ به کامیاب یو، مونږ به ډیر کامیاب یو. نو کوشش وکړئ. ټیک ټاک کې سم نشته جی، ټیک ټاک چې کوم د تشه فحاشي د یره یقین پر رب د ذات وکړه، تشه فحاشي ده، تشه ګناه ده. تاسو چې ټیک ټاک کولوګه په ټیک ټاک کې قسم په قسم ویډیوګانې راځي، زنانه راځي، په داسې لباسونو کې راځي چې تاسو وګورئ ستاسو سترګو ګناه سره هم کیږي، تاسو ګناهونه هم زیاتېږي. که ګانه پکې راشي، ګانه پکې اورېدل هم ګناه ده. که فیسبوک ته لاړ شي، په فیسبوک باندې دغه شان فحاشي ویډیوګانې هم راځي، په یوټیوب باندې هم راځي. نو تاسو کوشش وکړئ لږ غونډه ټایم د الله کلام ته وباسئ، نو چې هغه کم ګناهونه تاسو نه واړه ګناهونه شوي، واړه ګناهونه ستاسو د تلاوت سره الله پاک معاف کوي، ختموي، او ستاسو نیکۍ ورسره زیاتېږي. او په خپل پیغمبر عقاید جهان جناب رسول الله مبارک باندې کوشش وکړئ درود شریف ډېر ووایئ. نو موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په درود مبارک باندې ډېر خوشحالېږي. او بلکې نبی علیه السلام فرمایي زما په روضه مبارک باندې فرشته مقرر ده، څوک چې په ما درود ووایي. عقاید جهان فرمایي هغه فرشته آواز وکړي چې یا رسول الله فلانې د فلانې ځینه د فلانې علاقې نه تا باندې درود شریف وویلې. بلکې نبی علیه السلام مبارک فرمایي د جمعې مبارک په شپه زه درود شریف په خپل غوږونو مبارک اورم، په ما باندې کوم امتي درود ووایي چې هغه درود زه په خپل غوږونو اورم. نبی علیه السلام فرمایي نو د دې ډېر زیات فضیلت او د قرآن مجید هم ډېر زیات فضیلت